مونږ اکثر د شپې کامیابی غواړو. مونږ اکثر غواړو چې نن مې کاروبار شروع کړي او سبا کامیاب شوي. مونږ اکثر غواړو چې نن مې څه هنر زده کړي او سبا مې لکونو کروڑونه وګټلې. وی اول اخره د ځان غوښې نو بیا اخره د ښکار غوښې. نو اول به په خپله یو مهنت کوئ او ډېر غټ مهنت به کوئ. د هغه غټ مهنت معمولي غوندې جلک چې خلکو ته ښکاره شي که نه نو خلک به وي واه 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 ماشاءالله ماشاءالله او خبر به نه وي چې په دې باندې وروستو د کلونو مهنت لګېدلی دی. ټول نه اول خو زه ستاسو د ټولو شکرګزار یم چې تاسو خپل قیمتي وخت نه وخت ایستی دی. خدای پاک تاسو ته جزای خیر درکړي. او دا نن چې کوم ټاپک دی زما په نسبت باندې دا ډېر زیات مهم او اهم ځکه دی چې دا سوال د ډېرو خلکو ما نه کړی دی چې یاره ته خو خبره کوې چې یاره کاروبار پکار دی، ته خو خبره کوې چې یاره نوکري نه ده پکار، ته خو خبره کوې چې خپل څه وړوکي غوندې انټرپرینورشپ او وړوکي غوندې دوکانګي دي وي هغه د ډېرې غټې نوکرۍ نه ښه دی. خو موږ سره چې پیسه نشته نو موږ به کاروبار څنګه کوو؟ نو دا سوالونه به زما په ذهن کې جمع کېدل. ما دا ارمان و چې زه په دې باندې یو شارټ ویډیو جوړه کړم چې خلکو ته فایده وشي. نو الحمدلله نن هغه ورځ راغله. یو دا سوال ما نه ډېر زیات کیږي چې خلک وایي چېرې ته دا کنټینټ څنګه جوړی؟ نو تاسو به وینئ دا لایبرري ده، په دې کې زیاتره کتابونه چې تاسو وګورئ نو هغه د دې سرو کافرانو دي، د انګریزانو دي. نو هغه انګلیش کې دي. نو زه اول هغه وګورم. نو اول خو دونه په انګلیش باندې مونږ پوهیږو نه. نو هغه دوه درې ځله زه وګورم نو ایله مې په مغزو کې لږ غوندې راشي. بیا دویم هغې کې خو د هغې د کلتور خبرې دي، د هغې د رسم خبرې دي، د هغې د رواج خبرې دي، د هغې د ملک خبرې دي. بیا هغه په دې خپل وطن کې او په دې خپل رسم و رواج کې او په دې خپل د پښتون قام کې هغه خپل مثالونه زه هغې کې وګورم. هغه مثالونه، هغه متلونه، هغه شعرونه هغه دې سره یو ځای کړم او پس د هغې نه بیا د هغې نه یو وړه ویډیو جوړه شي او څوک پکې وي واه واه ماشاءالله ډېر خوند وکړو او څوک وي مړه وي تشې خبرې کوي. نو دا دونه محنت چې را یو ځای شي د هغې نه د 2.5-3 منټو ویډیو جوړه شي. خبرې مطلب مې دا دی که چېرې تاسو هم غواړئ چې تاسو چې کوم کاروبار شروع کوئ، کوم روزګار شروع کوئ یا پیسې ګټل غواړئ نو د پښتو متل دی وی اول اخره د ځان غوښې نو بیا اخره د ښکار غوښې. نو اول به په خپله یو مهنت کوئ او ډېر غټ مهنت به کوئ. د هغه غټ مهنت معمولي غوندې جلک چې خلکو ته ښکاره شي که نه نو خلک به وي واه 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 ماشاءالله ماشاءالله او خبر به نه وي چې په دې باندې وروستو د کلونو مهنت لګېدلی دی. اوس راځو خپل ټاپک ته او زموږ موضوع چې کوم هغه دا ده چې پیسې در سره نه وي نو پیسې به څنګه ګټې. او دا ډېره یو اهم او مهمه موضوع ده. یو ډېر پخوانی خبره مشهوره ده چې وي پیسه پیسې له راځي، یعنې پیسه په پیسه ګټلی شي. د دې یو بل مطلب دا هم دی چې پیسه در سره نه وي نو پیسه نشي ګټلی. زما دا خیال دی چې پیسه در سره نه وي نو هم پیسه ګټلی شي. وجه څه ده؟ که چېرې تاسو سره وخت وي نو تاسو په دې وخت باندې پیسه ګټلی شئ خو په پیسه باندې وخت نشئ اخیستی او نشئ ګټلی. دویمه خبره ده که چېرې تاسو دغه وخت قیمتي کې او هنر زده کې، سکل زده کې نو په دغه هنر باندې تاسو پیسه ګټلی شئ خو پیسه در سره نه وي نو هم پرې ګټلی شئ. دریمه خبره چې تاسو له خدای پاک علم درکړی دی، پویه درکړې ده، په دغه پویه او په دې علم باندې چې تاسو خلک نور خلک پویه کوئ نو په دې باندې هم تاسو پیسه ګټلی شئ. لکه د مثال په توګه باندې څوک په سکول کې پویه ورکوي نو استاذ ورته وي نو تنخواه ورته میلاویږي، پیسې ګټي. څوک په کالج یونیورسټۍ کې پویه ورکوي نو تنخواه ورته میلاویږي نو پیسې ګټي. نو مطلب دا دی هغې په خپله پویه باندې هم پیسې ګټي. نو زما په خیال دا زړې قصې شوې چې په پیسه باندې خلک پیسې ګټي. نوې قصې دا دي چې په وخت قیمتي کولو باندې، په هنر باندې، په پویه باندې هم تاسو پیسې ګټلی شئ. نو د چا په ذهن کې دا سوال و چې بغیر پیسې مونږ پیسه نشو ګټلی، هغې دا خبره ذهن کې کینوي چې الحمدلله
مونږ بغیر پیسې هم پیسه ګټلی شو خو که خپل وخت قیمتي کو او د هغه وخت په بنیاد باندې څه هنر او څه سکل زده کو د هغه وخت په بنیاد باندې څه داسې پوهه حاصله کو چې دغه پوهه نورو خلکو ته ضرورت وي نو تاسو ته به لازمي خبر د هغې پیسې درکوي دا خبره کلیر شوله بل راځو تاسو نه به زما دا سوال وي چې یره د دې نه مخکې ستاسو په ذهن کې دا خبره او دا سوال ستاسو وو چې آیا د پیسې نه علاوه بل سم سرمایه شته دی په دنیا کې او کو نشته دی ستاسو په خیال باندې د پیسې نه علاوه بل څه سرمایه شته جی لکه څه پراپرټي نام سرمایه ده ګاډي دام سرمایه ده پلاټ شو دام سرمایه ده بلډینګ دام سرمایه ده دین علاوه صحت مونږ وایو چې ښه صحت دی نو څه کار به وکړې دام سرمایه ده ګډ اوس تاسو ته زه یو 15 څیزونه ښیم چې هغه 15 څیزونه ستاسو سرمایه ده او د هغې سرمایې په بنیاد باندې تاسو پیسه ګټلی شئ په هغې کې لومبۍ خبره چې څنګه ما وکړله وخت دی وخت سرمایه ده دویمه خبره ستاسو سکل یعنی هنر دا سرمایه ده دریمه خبره علم او پویا او حکمت دا سرمایه ده څلورم مهنت دا سرمایه ده او پنځم ستاسو تعلقات ملګرتیا ښه ملګري دا سرمایه ده ښه ملګرو او ښه تعلقاتو ته مونږ په اسانه ژبه کې سوشل کیپیټل وایو یعنی یو پیسې دي دا نوټونه دي او یو تعلق دی نو تعلق هم سرمایه ده نو دا 15 څیزونه هم سرمایه ده تاسو راته ووایئ تر اوسه پورې به چې زمونږ ذهن کې کله د سرمایې خبره راغله یا به نوټونه راتلل یا به ګاډي به راتلل یا به بنګله راتلله یا به جایداد راته اوس وروره قصه بدله شوې ده پخوا چې به د 2 یا د 3 جروبو مالک نو هغه ته هم خلکو خانجي وي او خان به ورته وي او نن چې ماشاءالله د یو هنر مالک وي که نه نو وخت به هم ته اخلي انتظار به هم ورته کوئ او جیجی به هم ورته وایې نو نن چې کوم دی د هنر مالک هم خان شو نن د پوی مالک هم خان شو کو پټې او کټې یې نه وي خو چې هنر او پوی ورسره وي نو هغه ته اوس خلک جیجي او څوک ورته خانجي هم وایي معلومه دا خبره شوله که چېرې تاسو دا غواړئ چې مونږ د بغیر د پیسې نه حلاله پیسه وګټو نو د دې 15 څیزونو نه به تاسو کار اخلئ او دا به قیمتي کوئ صحیح شو جی دا خبره واضحه شوله دویمه خبر دا د خلکو په ذهن کې به د پیسې د ګټلو دپاره څه خاص او محدود موقع وي نن سبا دور کې الحمدلله د پیسو ګټلو موقع سیوا شوي دي د مثال په توګه باندې چې جایداد به دی نو هغې کې به کرونده کېدله یا به د دکانداري کوله یا به د دیاړي کوله یعنی څه ډېر محدود څیزونه داسې چې هغې نه به تاسو پیسه ګټلی شو نن الحمدلله د اے آی په دور کې د ټیکنالوژي په دور کې د دې چې کوم د مونږ دا اوس چې کوم دور دی په دې دور کې ډېر داسې څیزونه شته دی ډېر داسې موقع شته دی چې د هغې نه انسان پیسې ګټلی شي اوس خبره دا شوله چې که چا سره پیسه نشته دی خو که هغه د دې دور په نبض باندې ګوته ایښودی شي او د دې دور په مزاج پوهیږي نو هغه په حلاله طریقې سره ښې ډېرې پیسې ګټلی شي تاسو ته به زه یو اسان خبره وکړم چې پخوا څنګه چې د پوهې او حاصلولو دپاره دغه یو 2 ذریعې به وي یا به سکول کالج یونیورسټۍ او مدرسې ته به تللې او یا به د کتاب ولوستلو د هغې نه به پوهه راغله چا سره به کېناستې د هغې نه به پوهه راغله نن دا موبایل ته ټوله پوهه راغونډه شوې ده اوس دغه موبایل کې که تاسو ټیکنالوژي زده کوئ دې نه زده کولی شئ که تاسو د کټوې سمسۍ چل زده کوئ دې نه زده کولی شئ که تاسو فزیکس کیمسټري زده کوئ دې نه زده کوئ که تاسو ایډیټینګ زده کوئ دې نه زده کولی شئ او که تاسو ارامیتوبونه زده کوئ نو هم دې نه زده کولی شئ اټس اپ ټو یو دا مونږه پورې ده مطلب دا دی چې د زده کړې ذرایم پخوا ډېرې کمې وې اوس د زده کړې ذرایم ډېرې شوې
نو د ګټې ذرایع هم ډېرې شوې او د زده کړې ذرایع هم ډېرې شوې. اوس راځو دې خبرې اړخ ته. د پیسې د ګټلو د ټولو نه اهم اصول دا دی چې ګوره تاسو د چا د جیب نه 1 روپۍ هم اخلی که نه، بلکې دا خبره به زه داسې وکړم لکه پخوا به دا خبره ډېره مشهوره وه چې د پردي جیبه پیسې ایستل دا ډېر زیات ګران کار دی، یعنې پیسې ګټل دا ډېر زیات ګران کار دی. د دې مطلب دا دی چې زمونږ د پیسو د ګټلو یو اهم اصول دی. که هغه اصول مونږ او تاسو زده کړه نو بیا به تاسو ته حلالې پیسې ګټل اسان شي او ګران به نه وي. نو دا مطلب هم لږ غوندې ریوایز شي چې د خلکو نه پیسې ګټل اسان کار دی، خو بشرط د دې کو دا اصول مونږه زده کړه. هغه اصول څه دي چې تاسو د خلکو د مسلو د حل کولو هنر زده کې نو خلک بدله پیسې درکوي. لکه د مثال په توګه باندې ډاکټران څه کوي چې خلک ناجوړه وي نو د هغه د ناجوړتیا یو مسله ده، د هغې د حل کولو هنر یې زده کړی دی نو ډاکټر له خلک فیس ورکوي که نه. دویم استاد څه کار کوي؟ استاد خلکو له پویه ورکوي. نو جهالت یو مسله ده، ناپوهتیا یو مسله ده، نو دغه استاد د دې خپل د پوهې په بنیاد باندې د خلکو مسله یعنی جهالت هغې مسله حل کوي. نو استاد د خلک پیسې ورکوي، کله د ټیوشن په شکل کې او کله د تنخوا په شکل کې. داسې چې ستاسو گاډی خراب شي نو گاډی کې مسله راشي که نه، نو چې هغه مکانیک له لاړ شي او هغه مسله تاسو حل کړي نو پیسې درنه اخلي او جی پیسې اخلي. نو معلومه دا خبره شوه چې دا اصول مونږ زده کړه چې مونږ به د خلکو د مسایلو د حل کولو هنر زده کوو نو بیا پیسې ګټل ګران کار نه دی، آسان کار دی. مسله دا ده خلک دا وایي چې پیسې مې وګټلې او د خلکو مسله دې حل نه شوې. ګوره زه ډېره په افسوس سره دا وایم بعضې کاریګران داسې وي چې تا له کار وکړي که نه نو هغه مسله پوره حل نه کړي، لږه مسله پکې پرېږدي. دا د دغې کاریګر په دې ذهن کې مسله ده چې دا پرابلم او دا مسله مې پرېښو سبا ما بیا راغوړې نورې پیسې به راکړي، خو د خپل ریپوټیشن او عزت خراب که سبا بیا څوک ځکه نه راغواړي وی دې پوره زما مسله نه حل کوي، نو سبا بیا هغه نه راغواړي بل څوک راغواړي چې د هغه پوره مسله حل کوي. که چېرې تاسو غواړئ چې تاسو په معاشره کې ښې حلالې پیسې وګټئ نو د خلکو د مسلو حل په ښه طریقې سره زده کړئ نو چې څونه تاسو هغې کې ماهره یې هغومره به تاسو ته خلک پیسې ډېرې درکوي. د مثال په توګه باندې ډاکټران ډېر دي، د چا 500 فیس دي، د چا 1000 فیس دي او څوک 2500 روپۍ اخلي. نو چې کم سړی څومره ماهر دی نو هغومره زیاتې پیسې ورکولو ته خلک تیاریږي، ځکه چې د هغې مسایل حل کیږي، ځکه هغې زیاتې پیسې ورکوي. نو که څوک زیاتې پیسې ګټل غواړي نو هغه به په یو مسله کې د حل کولو زیات صلاحیت حاصلوي. نو دا آسان فارموله مونږ ته راغله. که چېرې تاسو غواړئ چې پیسې وګټئ نو د خلکو د مسلو د حل کولو هنر به زده کوئ. هغه کو استازي وي، که هغه څه هنر وي، که هغه کاروبار وي، که هغه څه قسمه کار وي، اصل کې دا به د خلکو مسلې حل کوي نو هله به دا پیسې ګټي. او چې کم استازي، کم کاروبار، کم ډاکټري، کم انجینري چې هغه د خلکو مسلې نه حل کوي دې پیسې حلالې ډېرې نشي ګټلی. بس دا سمپل او ساده خبره ده. اوس راځو په دنیا کې 4 داسې ماډلې دي چې د هغې ماډلو په ذریعې سره مونږ پیسې بغیر د پیسو نه ګټلی شو. لومبی ماډل دا دی سروس ماډل، یعنې چې تاسو سره کوم هنر دی د هغه هنر خدمت د خلکو کول او په هغه هنر باندې پیسې ګټل، دې ته وایي سروس ماډل. دویم چې کوم دی افیلیټ ماډل. افیلیټ ماډل دې ته وایي چې تاسو سره کومه پویه ده یا ستاسو کوم تعلق دی یا ستاسو کوم چې اوریدونکي دي یا خبره منونکي خلک دي نو هغه پویه هغه خبره اوریدونکي او منونکي خلکو په بنیاد باندې تاسو پیسې ګټلی شئ. دې ته موږ وایو افیلیټ ماډل. دریم چې کوم دی ډیجیټل پروډکټ ماډل دی. ډیجیټل پروډکټ ماډل داسې دی چې تاسو سره کومه پویه ده او کوم علم دی هغه د ډیجیټل پلیټفارم کې کېښودو
نو د هغې نه هم تاسو پیسې ګټلی شئ. دې ته موږ څه وایو؟ د ډیجیټل پروډکټ ماډل. او 4 نمبر چې کوم دی سویټ اکویټي ماډل. سویټ اکویټي دې ته وایي چې خوله د نه لاړه شي او په هغې ته پیسې وګټې، یعنې محنت او مشقت کولو باندې هم پیسې ګټلې. نو څو ماډلې دي؟ 4 ماډلې دي. دا 4 هغه ماډلې دي چې تاسو سره پیسې نم وي، تاسو پیسې ګټلی شئ. لومبی ماډل کوم دی؟ څوک به راته ووایي؟ سروس ماډل. دویم ماډل کوم دی؟ څوک به ووایي؟ افیلیټ ماډل. دریم کوم ماډل دی؟ ډیجیټل پروډکټ ماډل. او 4م کوم دی؟ سویټ اکویټي، یعنې ځان نه به خوله بیه. دا یو کوټیشن دی چې کم خلک د راحت په وخت کې خوله نه بیهی که نه، نو د زحمت په وخت کې به د هغه نه وینې بهیږي او په تکلیف کې وي. نو که چېرې څوک د راحت په وخت کې خوله وبهیي، نو زحمت به بیا ډېر کم راځي او د وینې د بیولو نوبت به بیا نه راځي. صحیح شو جي. اوس راځو دا 4 واړه ماډلې به مونږ یو په یو ډسکس کوو انشاءالله. نو د سروس ماډل. سروس ماډل څه ته وایي؟ چې تاسو خپل هنر مونټایز کړئ، یعنې د خپل هنر نه پیسې وګټئ، هغې ته مونږ وایو سروس ماډل. اوس په دې سروس ماډلو کې تاسو سره ایسټ یعنې سرمایه هغه څه ده؟ ستاسو په خیال څه دی سرمایه مونږ سره په سروس ماډل کې؟ ډرایوینګ یو سکل دی، بالکل دا سرمایه ده. جی څوک لیکل کولی شي، رایټینګ. څوک ایډیټینګ کولی شي، نو دا هم سرمایه ده. څوک فوټوګرافي کولی شي، تصویران ډېر ښایسته ښایسته ویستی شي، نو هغه سرمایه ده. څوک چې کوم دی پبلک سپیکینګ خبرې ډېرې ښه کولی شي، دا هم یو سرمایه ده. دا وکیلان صاحبان نه دي چې ښه خبرې کولی شي او دلیل هم ورسره وي، نو ښه تکړه وکیل ته جوړیږي، نو دا هم یو سرمایه ده. نو چې کم خلک خپل سکلز باندې پیسې ګټي، نو دی اصل کې په سروس ماډل باندې عمل کوي. اوس د سروس ماډل دپاره به که تاسو غواړئ چې زه سروس ماډل په ذریعې سره پیسې وګټم، نو تاسو دپاره 5 سټپس به اختیارول پکار دي. څو سټپ؟ 5. دا به ورته تاسو کې دی به درنه زه اورم. لومبی سټپ دا دی چې آیډنټیفای یور سکل، چې خپل هنر معلوم کا چې ما کې کوم داسې هنر شته دی چې د هغې نه زه پیسې ګټلی شم. نو ځان باندې به سوچ وکړې، څوک وایي زه خبرې ډېرې ښه کولی شم، څوک وایي زه ډرایوینګ کولی شم، څوک وایي زه ایډیټینګ ښه کولی شم، وغیره وغیره. نو لومبی خپل سکل او هنر معلوم کا ځان سره. دویم د هغې هنر دپاره د هغې کوم داسې خلک دي چې هغې ته ضرورت دی چې د هغې مسله پې حل شي، نو هغه خلک معلوم کړه، هغې ته موږ کلاینټس وایو. چې ستاسو د هنر نه ورته فایده ورسیږي او د هغې مسله پې حل شي، د هغې خلکو لیست جوړ کا، یعنې کلاینټ لیست. خپل کلاینټس ګاهک معلوم کا. 2. دریم آنلاین. څه؟ آنلاین، یعنې بیا د آنلاین په ذریعې سره هغې خلکو سره رابطې وکړه، هغې خلکو سره تاسو په دې باندې خبرې اترې وکړئ چې ستاسو دا پلانې مسله ده او د دې پلانې مسلې د حل کولو لپاره ما سره دا هنر دی، نو کله هم چې څه خدمتي تابعدار یم. نو آنلاین په ذریعې سره خلکو سره تاسو رابطې وکړئ. دریم د لوکل ذریعې سره. په څه ذریعې سره؟ لوکل، چې کوم خلک پیژنې، مونږ ویلو که نه سوشل کیپیټل، یاران، دوستان، ملګري، تعلقدار، رشته دار، تاسو پوهېږئ چې ای ته پلانې مسله ده او تاسو ته چې کوم هنر شته دی، هغه مسلې د هغې د حل کولو تاسو سټپ واخلئ. او 5 نمبر سټپ دا دی چې سمال سټپ. همیشه به قدم وړوکې اخلئ. تاسو ګوره 11 فوټ دا چت دی. څو فوټه؟ 11 فوټ چت دی. خو مونږ دا سټپ څو ایښی دی؟ 6 انچي. نو 6 انچي بیا 6 انچي بیا 6 انچي، چې 3 منټه تېرېږي ته به 11 فوټ ته رسېدلی. او که سان اول ماښام پورې ځو چې ته یې هم راخلاصېږم، زه به ورسم دې چت ته. نو مونږ اکثر د شپې کامیابي غواړو. مونږ اکثر غواړو چې نن مې کاروبار شروع کړې او سبا کامیاب شوې. مونږ اکثر غواړو چې نن مې څه هنر زده کړې او سبا مې ته لکونو کروړونه وګټلی. بی داسې نه کېږي، داسې یا په خوب کې کېږي یا په ډرامو په فلمونو کې کېږي. حقیقت کې به ته وړوکې سټپس اخلې. هغه وړوکې بیا 2 بیا 3 بیا 4 هله به ړومبی چت بیا 2 چت بیا 3 چت به تاسو خېږئ. نو څو سټپه دي؟
15 لومبه پر تاسو کوی جی ما کې کم صلاحیت ته کم سکل له هغه معلومول دویم بسو کوی تاسو نه علاوه کلاینټ په پښتو کې څه وایي غاک پیدا کول چې د دې هنر چاته ضرورت چې داغه مسلې به په حل شي نو غاک پیدا کول دریم به مونږ څه کوو آنلاین رابطې کول دای په ذریعہ سره غاک پیدا کول سلورم به څه کوو لوکل چې کوم یاران دوستان ملګری چې کوم تاسو تعلقدار دي هغه کې خلک قتل چې د هغه ته ضرورت شي او پنځم وړوکی قدم سمال سټپ اغستلی نو دا 15 سټپ دي صحیح ده جی اوس راځو د لومبي سټپ ته سټپ نمبر 1 آیډنټیفای یور سکلز ګوره چې تاسو کله هم په خپل ځان کې یو صلاحیت وینئ کنه تاسو په ځان باندې سوچ وکئ چې کم کار داسې چې زه هغه په شوق سره کوم کم کار داسې دی چې هغه ماته کول آسان کار دی د ګس لاس کار مې دی کم کار داسې دی چې هغه کله زه کوم نو زه ستړی کېږم نه بس دغه ستاسو صلاحیت دی لکه زه به تاسو خپل مثال والم کله چې ټریننګ وي یا داسې ټاکس وي نو بس دغه خبره ما کې داسې په وینه لګه سیوا شي زه ورته ډېر زیات سرک یم او خوشحاله یم ورته نو دا زما هغه سکل دی نو هر انسان له په خپل ځان باندې سوچ کول پکار دی چې کم انسان کې کم سکل دی هغه معلومول پکار دی هغه لیکل پکار دی او هغه یو پوهه کس سره ډسکس کول پکار دی چې آیا دا خبره ټیک ده او که ټیک نه ده دویمه خبره په دې کې دویم سټپ څه دی چې خپل کلاینټس معلومول نو تاسو چې کلاینټس معلوموي غاک معلوموي نو ګوره تاسو چې کم صلاحیت الله رب العزت درکړی دی کنه د دغه صلاحیت ضرورت په معاشره کې ډیرو زیاتو خلکو ته وي خو تاسو ته پته نه وي ډیرو زیاتو ته به خو تاسو ته پته نه وي ګوره د خبرو صلاحیت موږ له الله رب العزت راکړی دی کنه زه خو ته خبرې کوم نن ماته د دوبۍ نه یو کس واتس اپ راولېږو د وزیرستانو وی یاره ستا خبرو سره مې زړه را جوړ شو او وی ما اوس راغلی هم د ویزې پیسې مې ختمې کړې د میډیکل پیسې مې ختمې کړې او اوس مې نورې پیسې جمع کولې چې زه ټیکټ ولم چې زه واپس لاړ شم خو ستا خبرې مې اورېدې زړه مې جوړ شو او وی د واپسو اراده مې بالکل پرېښوده او اوس راکې همت راغی او انشاءالله العظیم زه به دلته 2-3 کاله تېروم او دونه پیسې به جمع کوم چې زه پې ځان له خپل کاروبار جوړ کړم نو ما څه وکړه ما خو تشې خبرې وکړې نو چې تاسو کې کوم صلاحیت دی هغه صلاحیت ضرورت په معاشره کې ډیرو خلکو ته شته خو کله کله مونږ تاسو ته پته نه لګي نو ګوره دا تشه خبرې وي خو د بل انسان ته د تشو خبرو ضرورت وي زما خپل یو عادت دی هغه عادت دا دی چې کله کله زما ملګري پریشان وي کنه نو زه هسې لاړ شم او هغه سره کښېنم وایم ستا چې ذهن کې او زړه کې د څه دي هغه ماته ووایه هغه ماته خپل زړه تش کړي مړه دا مسله ده مړه هغه مسله ده مړه دا چلو شو مړه هغه چلو شو پلانې داسې او ډینګرې داسې ګنټه دوه پس چې زه راپاسم که نه زړه یې تش شوي وي ریلیکس وي بیا ماته ټلیفون یا وټس اپ راته وکړي یاره خدای سره خو که زما خو زړه سم ډک و خو که ته نه وې راغلی نو ټیک ټاک مې چا سره جګړه کوله بهی ما څه وکړه ما کې دا سکل و چې ما هغه واورېده خدای پاک دوه غوږونه راکړي دي ښه ټیټ مې واورېده د هغه زړه تش شو ریلیکس شو نو دا یو سکل دی تاسو بهر ملکونو ته لاړ شئ خلک به پیمنټ کوي چې تاسو واورئ بهی د خلکو د خبرو د اورېدلو څوک نشته دی او دلته ماشاءالله الله رب العزت موږ له څونه صلاحیتونه راکړي دي څونه لکه دغه راکړي دي په دې باندې شکر ادا کول پکار دي نو ټیک شو نو فایند یور کلاینټس په پیدا کوئ دریم دا دی آنلاین اوس چا کې چې کم صلاحیت هم دی نو د آنلاین پلیټفارمز موجود دي بعضې ډایرکټ پیسې ورکوي او بعضې به څه وخت پس پیسې درکوي ډایرکټ چې پیسې درکوي مثال په توګه باندې اپورک دی فایور دی یا امازون دی یا نور داسې څیزونه دي اب دا ډایرکټ پیسې درکوي که ستا پروډکټ وي یعنې ستاسو څیز وي یا ستاسو خدمات وي فورا به تاسو ته پیسې ملاویږي نو دا آنلاین پلیټفارمز موجود دي هغې باندې وګورئ یا که موږ دا وایو چې تاسو کې کم صلاحیت دی د یوټیوب د لارې د فیسبوک د لارې د ټیک ټاک د لارې هغه صلاحیت بیانول شروع که 3-4-5 کاله پس به ستاسو دونه خلک پیدا شي چې خلک به وایي چې یاره دغه پلاني کس
مونږ ته خدمت پکار دی اب راشي او تا نه به سرویسز واخلي او تا ته به پیمنٹ وکړي. نو دا دویمه طریقه ده آنلاین ده چې د دې په ذریعې سره هم ما ډېر داسې خلک کتلي دي. تاسو وګورئ نن هم کینې تاسو یوټیوب ته کینه سولر والا بعض ډېر مشهور خلک شته دي سولر باندې ویډیوز جوړې دي سولر کې چې دا مسله شي دا حل به وي چې دا مسله شي دا حل به وي هغه له خلک راځي او پیمنٹ ورته کوي. بعض خلک د ادارو خبرې کوي چې ستا اداره کې دا مسله وي نو دا حل دی چې دا مسله وي دا حل دی نو هغه خلک ادارې ته راغواړي او د ادارې ویژن پې جوړوي د ادارې کاغذات پې جوړوي د ادارې ټریننګز پې کوي. بعض خلک دا وایي چې ستاسو ګاډي کې چې کوم دا مسله راشي نو هغې به دا طریقه کې دا مسله راشي دا طریقه وکړې نو هغه بیا خلک د هغه دکان ته ځي او خپل ګاډي ولا بوزي. نو آنلاین پلیټفارم دا دی چې یو ته ډایرکټ تاسو ته انکم راځي لکه اپ ورک فایور وغیره وغیره او دویم دا چې انډایرکټ پیمنٹ کیږي تاسو ته انډایرکټ به تاسو ته پیسې راځي نو هغه دا دی چې تاسو خپل سرویسز په هغه فیسبوک یوټیوب ټیک ټاک باندې واچوئ خلک به خبر شي نو چې چاته کومه مسله تاسو ته بیا رابطه کوي. دریم لوکل تاسو ته ماوي یاران دوستان ملګري یا رشتہ دار هغې ته به تاسو وایې کله کله یارانو دوستانو ته پته نه لګي زما د ملګري کې دا صلاحیت هم شته دی. زما یو ملګری زه په کوهاټ یونیورسټۍ کې وم چې زه ټریننګ ته تلم هغه وخت کې زما 15,000 روپۍ تنخوا وه او یو ټریننګ و د هغه 21,000 روپۍ فیس و لکه زما تنخوا نه نیمې نه هم سیوا فیس و ما هغه فیس ورکړ زه ټریننګ له ما ته ته لیونی یې په ټریننګونو پیسې ورکې 10-12 کاله تیر شو هغه ملګري ما ته دعوت راکوي یاره زمونږ ډیپارټمنټ راشي چې سټوډنټانو له ټریننګ ورکړي. 10 کاله ما په هغه خپل ځان باندې انویسټمنټ وکړو 10 کاله پس هغه یار دوست دا محسوسه کړه چې او دی اوس ټریننګ ورکولی شي او زه لاړم ټریننګ مې ورکړه ما ته پیسې هم راکړي او هغه ټریننګ هم واخیسته. مطلب مې د خبرې دا دی چې کله کله یاران دوستان زما تاسو نه نه وي خبر چې زما د ملګري رشته دار د یار دوست کې کوم صلاحیت دی نو هغه به هم خبره خو ګوره د خبرو دې دپاره به نه وي چې خلکو باندې ځان ښایو چې او زه داسې کولی شم نه جینه نه د دې مطلب دا دی کروره زما لایق څه خدمت وي ما له الله پاک دا صلاحیت راکړې زه ګورې تابعدار یم. بعضې خلک وایي زه ګورې د شپې ورځې تابعدار یم داسې ډایلا کې ولیکه نه چې څومره انسان تابعدار وي هغه هم رویل پکار دی چې ته به د شپې راغی ور به ډبولې بیا وایي چې مړه ماله خوب راځي. نو تابعداري پکار ده د یار دوست د خدمت دپاره خالص د الله د رضا دپاره تا ته به ثواب هم ملو شي او عمدقه یار دوست به در سبا ګاک هم پیدا کوي چې زما هغه ملګری دی که نه ماشاءالله ماشاءالله خبرې پکې نشته د هغه په سکیل کې او داسې زبردست مارکیټنګ به ستا کوي ورډ اف موت دی ته مونږ وایو د یو خبرې نه د یو انسان د خولې نه بل خبره او هغه به دله بیا ګاک پیدا کوي. 5م نمبر مونږ وایي سمال سټپ کار مینس چې لکه بزنس به دله وګوري او کاروبار بدله وګوري صحیح ده که نه. ګوره دا زمونږ ذهن کې چې کله دا خبره ده که نه چې دا یار دوست او دا خلک مونږ له به کار ګوري خلکو سره هسې بې څه ښه مه کوه زما خپله دې خبرې سره اتفاق نشته دی. د هغې وجه دا ده کله چې تا خالص مخلص د الله د رضا دپاره او د هغه یار دوست د ښېګړې دپاره ښه وکړه که نه دا کیدی نشي چې یا دغه یار دوست یا بل انسان تاله د هغې عوض او صله درنکي. دا بعضې خلک چې بعضې خطرناک ځایونو کې د مختلف حادثاتو نه او د مشکلاتو نه بچ کیږي که نه زما دا خیال دا دی چې دا د په اخلاص سره د یو بل مسلمان په مصیبت کې د بچ کېدلو کوشش کړې وي خدای پاک په داسې ځای کې بچ کړي چې د په وهم و ګمان کې هم نه وي خو خفه کېږو به نه کله کله مونږ د یار دوست سره هم ښېګړه دې دپاره کوو چې سبا به را سره دې ښېګړه کوي رشته دار سره ښېګړه دې دپاره کوو چې سبا به را سره دې ښېګړه کوي نو چې هغې کې اخلاص نه وي لازمي خبره کنده به دله ګوري او که کنده له نه ګوري نو تا ځان له په خپله کنده وکتله ثواب هم نه میلاویږي او اخلاص دا محسوسیږي چا کې چې اخلاص وي که نه چې تو سره لاس هم میلو کې د هغه لاس نه هم پته لګي او که چا کې اخلاص نه که نه د هغه لاس نه هم پته لګي د ګوتو څوکې به دله درکړي نو اخلاص معلومیږي صحیح ده جی جزاک الله خیر. ها اوس د دې مثال تاسو په خیال باندې د لومبې د سروس مثال تاسو مال په دې خپل جون کې د تاسو چې کوم ناس یې راکولی شي تاسو د یو سکل تاسو آیډنټیفای که او هغه سکلز چې کوم دی هغه تاسو پالش که او نن د هغې نه پیسې ګټئ
او کلاینټس جوړي. پښتون پروډکشن دا ستاسو د وړاندې دی. د پښتون پروډکشن ځوانان زه پیژنم چې هغوی ایډیټینګ زده که، د یوټیوب نه زده که، او کله به یې ښه او کله به یې خراب کولو، خو کولو به په مخکې به روانو. نن پښتون پروډکشن تاسو وګورئ که نه، نو هغه یو خپله سټوډیو جوړه کړې ده او هغه الحمدلله سرویسز هم ورکوي، مختلف ادارو ته ځي او هغه ادارې د هغې سوشل میډیا مینجمنټ کوي، د هغې ریکارډینګ کوي، د هغې اپلوډینګ کوي، د هغې ایډیټینګ کوي، دې نه علاوه پروډکټس د هغې سرویسز هم ورکوي. نو دا ستاسو مثال وړاندې دی. د دې پښتون پروډکشن سفر زیات نه زیات 2 یا 3 کاله سفر به وي. نو په 2-3 کالو کې چې ځوانان چې لا اوس هم سټوډنټان دي، هغې کې د 8م سټوډنټ شته دی، په هغې کې د 12م سټوډنټ شته دی، په هغې کې د 20 سټوډنټ شته دی، او په هغې کې یو سرجي دی، هغه د انګلیش ټیچر دی په یو سکول کې هغه دی. دا د پښتون پروډکشنز چې کوم دی نو هغه غړي دي، ملګري دي. نو تاسو وګورئ ودې سره سرمایه شته دی؟ نه. د دې جایداد شته دی؟ نه. د دې سره ګاډي بنګلې شته دی؟ نه. دوی اوس هم په یو ځای کې چې کوم کار کوي نو 2 کاله اګریمنټ کړی چې 2 کاله موږ دا ځای استعمالوو، پس ته هغې نه به چې کوم دی نو هغه موږ ګټه ورکوو. دا وګوره دوی څه استعمال کړه؟ سوشل کیپیټل، نیټورکینګ، رشتهداري، عملګرتیا استعمال کړه، د هغې نه هم فایده واخیستله. نو دا سکل زما ارمان دا دی چې هر پښتون دا سکل زده کړي چې د خپلو تعلقاتو نه به ښه فایده څنګه اخلی، د خپل صلاحیت او د سکلز نه به ښه فایده څنګه اخلی، او څنګه به ځان په یو څو کاله کې تاسو په معاشره کې د خلکو د مسایلو د حل کولو جوګه جوړوئ. نو پښتون پروډکشن دا ستاسو د وړاندې دا یو مثال شو. ستاسو په ذهن کې هم بلا د خدای مثالونه وي، څوک چې دا ګوري هغه د په خپل چم ګوند او علاقه کې مثال وګوري او موږ ته دی ووایي چې ستاسو په چم ګوند کې کم مثالونه دي. مننه به وي. افیلیټ ماډل څنګه چې ما خبرو کې تاسو چې کم هنر خدای پاک درکړی دی یا کم پوهه درکړې ده، د هغې په بنیاد باندې ستاسو مینوال دي، ستاسو اوریدونکي دي، ستاسو خوښونکي دي، ستاسو تعلقدار دي. نو چې ستاسو هغه کم خلک دي نو تاسو به هغې سره یو میوچول اګریمنټ وکړئ او د هغه میوچول اګریمنټ په ذریعې سره به چې کوم دی ستاسو هم فایده کیږي او د هغې هم فایده کیږي. د مثال په توګه باندې ستاسو سوشل میډیا پلیټ فارم دی، څنګه چې ما خبره وکړه چې د پښتون پلیټ فارم دی، نو که دې مختلف ادارو سره افیلیشن وکړي نو د هغه ادارې ته به خلک راځي. نو چې هغه ادارې ته خلک راځي نو د هغې سرویسز یا پروډکټس به خرڅېږي، نو چې هغې 1000 روپۍ ګټي نو 200-300 پکې پښتون لم ورکوي. نو دې ته موږ وایو افیلیټ ماډل وایو. نو چې کوم صلاحیت تاسو له الله پاک درکړی دی او هغه صلاحیت نه فایده اخیستونکي ادارې موجود دي، خلک موجود دي، نو هغه خلک وګورئ، هغه ادارې وګورئ او د هغې په بنیاد باندې هغې سره کینې خبرې وکړئ چې ګوره څه به ستا وي او څه به زما وي. ما له خدای پاک دا صلاحیت درکړی دی، تا له خدای پاک اداره درکړې ده یا تا له خدای پاک کمپني درکړې ده، تا له خدای پاک پروډکټس درکړي دي، څیزونه درکړي دي، زه به چې کوم دی دا کار کوم، تا ته هم فایده رسېږي، ما ته هم فایده رسېږي، نیمه ستا او نیمه زما. داسې دې کې به یو لطیفه غوندې ووایم، یو سړي اډورټایزمنټ ورکړی و چې ما ته داسې یو نوکر پکار دی چې تنخوا نه اخلي، روټۍ چای به فري وي. نو یو داسې بېروزګاره غوندې و، هغه ویل بس تنخوا نه راکړي، روټۍ چای خو به د باره شي که نه. چې لاړ نو هغه له یو کوچکول ورکړه، د پلاني دربار ته به ځي، هغه نه به لنګر راوړي، ته به یې هم خورې او زه به یې هم خورم، نیم به ته خورې نیم به زه خورم. نو کله کله دې ته افیلیټ ماډل وایي. نو بس تاسو کم د خپل سکل استعمال کړه او د هغه خپل سکل استعمال کړه، نیم به هغه خوړ او نیم به تاسو. تاسو افیلیټ ماډل کو چې تاسو استعمال کې دنیا کې هر انسان چې کم دی د افیلیټ ماډل په ذریعې سره بلا د خدای حلالې پیسې ګټي. ګوره زما ډېر دونه تجربه مې نشته دی، خو په دې لږه تجربه کې ما ته ډېرو خلکو، بعضې خلکو د سکول افر کړی دی، بعضې خلکو د یونیورسټۍ افر هم کړی دی چې موږ به یو یونیورسټۍ جوړه کړو، موږ به یو سکول جوړه کړو، موږ به یو اداره جوړه کړو او موږ سره ته به پارټنرشپ وکړې او هغه اداره به په مخکې روانې. خو ما یاره زه لا اوزګار نه یم. دا څه افیلیټ ماډل، ځکه چې ستا اوریدونکي وي، ستا سره مینه لرونکي خلک وي، د هغې په بنیاد باندې هغه ویني چې دې ما ته راشي، دې نه به دا فایده ما ته کېږي. نو تا سره خو پیسې نشته دی، خو هغه سرویسز او هغه اډینس دی، د هغې په بنیاد باندې تاسو افیلیټ ماډل استعمالولی شي. اوس د افیلیټ ماډل لپاره
د لپاره یو اسانه فارموله ده او هغه کې څو سټپ دي 4 سټپ دي خځې لومبه دغه دا دی چې چوز یور نیش داسې وي چې لکه تاسو کم پیشن دی او کم تاسو سره پویا ده نو هغه پویا او هغه پیشن یو ځای کې دا تاسو نیچ دی مثال د دې داسې شو چې کم یو صلاحیت تاسو کې دی او هغه تاسو خوښ هم دی بس دغه تاسو نشته نو لومبه ځان کې هغه وګورئ څنګه چې لومبه خبره مونږ کړې و دویم دا د کریټ کنټینټ په هغه نیش باندې تاسو کنټینټ جوړ کړئ کنټینټ دی ته وایي چې په هغه باندې سیزونه ولیکئ او هغه د ورډپریس په ذریعه سره د بلاګ په ذریعه سره د یوټیوب په ذریعه سره د ټیک ټاک په ذریعه سره هغه بار تاسو خلکو سره شیر کوئ نو چې کله تاسو دا غسکل نه خلکو ته د یوټیوب د لارې فایده کیږي نو بیا هغه ته یو خواستو کې ویره ما ته خپل ریویو راکې چې تاسو ته دا فایده وشوله نو دا هغه لګه بیان کې نو هغه وایي چې او جی زه د پښتون پروډکشن نه ما سرویس اغوستی وو او ماشاءالله ډیر زبردست ریکارډینګ یې کړی دی او د هغې نه زه مکمل توګه باندې مطمئن یم بل به وایي یاره جي ما پښتون ډاټ نه دا پلانې سیز اغوستی وو او ماشاءالله هغې پروډکټس کې خو اړو خبرې نشته ده 400 ګوړه خو لا زبردسته ده او هغې کې چې کوم غوزان اچي که نه اوس وي پکې کورني غوړي هم پکې لا اچي نو د هغې ټیسټ خو بالکل ماشاءالله ډېر زبردست دی چې ریویوز واخلئ او دغه ریویوز راجمع شي او خلک یې وګوري په پلیټ فارم باندې په سوشل میډیا باندې نو دریم څه دی جاین افیلیټ پروګرامز بیا تاسو خلکو سره مختلف د افیلیشن لپاره ریکویسټ ولیږئ چې بیا دا زما پلیټ فارم دی زما دونه ویورز دي زما دونه فالوورز دي او دونه خلک ما ویني او اوري او زما کنټینټ ګوري او زما او ستاسو دا ویژن یو شانتي دي نو کوم تاسو افیلیشن وکړو نو تاسو څه خیال لري دا خپل ټیکنیکس او طریقې دي په هغې باندې بیا موږ چې ته ډسکشن وکړو او څلورم نمبر باندې ان کمیشن بیا به د هغې نه څه کمیشن تاسو اخلئ نو څه به تاسو ته راځي او څه به هغې ته راځي او د دې په ذریعې سره تاسو چې کوم دی نو خپل افیلیټ ماډل نه پیسې ګټلی شئ ډیجیټل پروډکټ ماډل تاسو سره چې کوم سکل دی او تاسو چې کوم نیش دی هغه نالج نه یو کورس جوړ کې او هغه په مختلف پلیټ فارم باندې واچوي اپلوډ کې نو هغه چې خرڅیږي تاسو به اوده او تاسو اکاونټ ته به پیسې راځي زه به تاسو کې یو مثال درکړم په هر فیلډ کې چې تاسو ماهره یې په هغه فیلډ کې تاسو کورس جوړ کې او پلیټ فارم باندې واچوي نو تاسو به چې کوم دی نو هغې باندې نور هېڅ کار نه کوي ون ټایم تاسو کار وکړو او چې هغه تاسو واچولو د هغې نه به تاسو ته پیسې راځي زه به تاسو خپل مثال درکړم زما یو کورس دی فاینانشل فریډم باندې چې خپلې خرچې به څنګه کمې او آمدن به څنګه سیوا کې هغه کورس ما جوړ کړی دی په اردو کې هم شته دی او په پښتو کې هم شته دی هغه اردو والا ما په یوډمي باندې اچولی دی او په یوډمي پروت دی نو یوډمي کې چې څوک ګوري نو ډیفینیټلی چې یوډمي ته څونه پیسې اخلي نو څه به پکې ماله هم راکوي دغه شانتې دا چې کوم د پښتو والا کورس دی د پښتون ایجوکیشن ویب سایټ دی ما هغې له ورکړی دی نو هغې نه چې کله دا خرڅېږي نو زما ته به هم پکې پیسې راکوي او په خپله به هم پیسې اخلي نو دریم ماډل کم دی ډیجیټل پروډکټ ماډل چې تاسو کې کم صلاحیت دی کم هنر دی کم تاسو پوهه ده د هغې نه یو کورس جوړ کې ډیجیټل یعنی د ویډیو په شکل کې یا د آډیو په شکل کې یا د پریزنټیشن په شکل کې او هغه په یو آنلاین پلیټ فارم باندې واچوي چې څوک یې ګوري نو هغه چې پیسې هغه پلیټ فارم ته راځي نو څه به پکې تاسو درکوي او څه به هغې ته میلاویږي نو د دې په ذریعې سره ستاسو چې کوم دی نو هغه پیسې ګټلی شي اگر چې تاسو سره پیسې نشته دی نو دې ځای کې ستاسو ایسټ او سرمایه خبرې څه ده هغه ستاسو سپیشلایز نالج دی ستاسو د مهارت ته په هغه سیس کې او دویم ستاسو سرمایه هغه مهنت ته چې د هغې نه تاسو کورس جوړ کړو دغه دوه ستاسو سرمایې دي او هغه بل سړی به پیسې ګټي تاسو ته هم درکوي په خپله به مخلي اوس د دې دپاره یعنی یو ډیجیټل پروډکټ جوړولو دپاره هم 15 سټیپه دي د دې فارموله کې څو سټیپه دي 15 دې ته غور سره غوږ کړئ لومبې آیډنټیفای یور ټیچیبل سکلز هر هغه سکل چې تاسو هغه بل ته ښودی شئ هغه سکل تاسو په خپل ځان کې معلوم کړئ واپس همغه ځای ته لاړ شئ ستاسو کوم شوق دی
کم د کې صلاحیت ته هغه بل ته د پړاوولو کوشش تاسو وکړئ د ویډیو په شکل کې یا د آډیو په شکل کې یا د پریزنټیشن په شکل کې ګوره تاسو په یوټیوب باندې کینې کنه نو څوک به وایي چې تاسو د کور نقشې جوړوي نو دا طریقې ده څوک به وایي چې تاسو سپلای جوړوي دا غیدا طریقه ده څوک به دا وایي چې تاسو ډیجیټل مارکیټینګ کوئ دا غیدا طریقه څوک وایي تاسو ویډیو ریکارډینګ کوئ دا طریقه څوک وایي ویډیو ایډیټینګ کوئ دا طریقه ده نو دغه شان چې تاسو کم شوق دی کم صلاحیت دی کم پیشن دی هغې نه یو کورس جوړ کړئ او هغه مختلف پلیټ فارمز ته تاسو ورواچوئ نو څه نه څه وخت پس په تاسو ته د هغې نه هم پیسې راځي دویم دا ده چې کو تاسو سره پیسې نه وي نو فری ټولز په د انټرنیټ باندې موجود وي د هغې نه تاسو مدد واخلئ او هغې نه په ذریعې سره تاسو چې کوم دا کورس جوړ کړئ د مثال په توګه باندې نن سبا خو اے آی ده نن سبا چې کوم دی نو ګوګل ډاکومنټس دی یا کینوا ده یا نور داسې سافټویر موجود دي لکه د ویډیو ایډیټینګ دپاره سایبر لینک دی او پریمیر پرو ده وغیره وغیره نو دغه شانتې تاسو فری سافټویر وګورئ او په هغې باندې دا خپل کورس چې کوم دی نو هغه ایډیټ کړئ څلورم سټپ دا دی چې کله تاسو دا کورس ریکارډ کړ نو بیا به تاسو دا هغه آنلاین پلیټ فارمز دي هغې ته به ورواچوئ اپلوډ به کړئ او پنځم دا دی چې بیا به تاسو د دې مارکیټینګ کوئ د خپل سوشل میډیا پلیټ فارم په ذریعې سره هماغه سوشل نیټورک په ذریعې سره یارانو دوستانو ته به وایئ رشته دارو ته به وایئ شاګردانو ته به وایئ خلکو ته به وایئ نو د هغې به ځي هماغه پلیټ فارم ته او هغه کورس به اخلي او تاسو ته به پیسې ملاویږي نو دا سویم نمبر ماډل دریم نمبر ماډل صحیح ده څلورم نمبر ماډل دا دی چې مونږ ویلو چې د سویټ اکویټي ماډل کومه سویټ اکویټي ماډل یاد دا څه ته وایي ځان نه به خوله یعنی فزیکل محنت کول فزیکل محنت کول دا سویټ اکویټي ماډل دی که چا سره پیسه نشته دی او ډیره پوهه هم ورسره نشته دی نو فزیکل محنت به دی کوي جسماني محنت به کوي ځان نه به خوله به یی څه وخت پس به د سره پیسې راشي او بیا چې کوم دی د هغې نه به بیا مخکې کاروبار دی شروع کوي د مثال په توګه باندې دې کې تاسو سرمایه سره الله رب العزت تاسو له روغ وجود درکړی دی د دې نه تاسو پیدا اغوستی شئ تاسو په دې بازار کې وګورئ چا ریړه لګولې ده او چا چې کوم دی څوک سبزي خرڅوي څوک فروټ خرڅوي نو دا هغه فزیکل محنت کوي څوک دیاړي کوي نو د دغې نه لږې لږې پیسې جمع کوي او د هغه محنت په بنیاد باندې بیا چې کوم دی تاسو چې کوم شوق دی هغه هنر زده کې نو ستاسو به د پیسې د ګټې دغه نور هم سیوا شي زما استاد دی او قیصر احمد راجا یې نوم دی او هغه په یو کې جنریټر و دا صفایي به یې کوله ګوره صفایي فزیکل محنت وکنه محنت به یې کولو خو هلته به وي کتابونه پراتو کتابونه به ما لوستل هغه کتابونه په بنیاد باندې وي ما زده کړه وکړله او بیا زه لایف کوچ جوړ شوم خلکو ته مشورې ورکولې نن سبا هغه پاکستان کې د یو کې نه هغه راغلو پاکستان ته 2 پیرې او ما دغه نه کورس کړی دی او ما هغه ته 25,000 روپۍ د یو کورس ورکړی وي هغه کس چې چا فزیکل محنت کولو صفایي به یې کوله او هغه بیا کتابونه لوستل د خپل شوق مطابق یو فیلډ ته لاړه او بیا به هغه سکل نه ما هم فایده اخیسته او په سوونو زرګونو خلکو ته نور هم فایده اخیسته نو تاسو به لومبي فزیکل محنت کوئ او د هغې په بنیاد باندې به هغې نه څه پیسې جمع کوئ او بیا چې کوم شوق د هغې مطابق بیا هلته ځئ نو ګویا تاسو سره پیسې نشته دی خو خدای پاک د روغ وجود درکړی دی د هغې نه به خوله وکاږئ په هغې باندې پیسې ګټل دي په دې کې هم 2 سټپه دي په دې فارموله کې لومبی دا ده چې تاسو داسې یو کاروبار یا داسې یو محنت یا داسې یو مزدوري وګورئ چې تاسو یې په اسانۍ سره کولی شئ خدای دې کړي چې هغه دیاړي ولې نه وي خدای دې کړي چې هغه ریړه لګول ولې نه وي خدای دې کړي چې هغه چا سره څوکیداري ولې نه وي خو دا څوکیداري او دا دیاړي به تاسو ټول عمرې نه کوئ دا به څه وخت دپاره وکړئ چې د هغې نه له 10 روپۍ تاسو را جمع کړئ او هغه له 10 روپۍ بیا په هغې تاسو به یو سکل یو هنر حاصل کړئ نو دا دیاړي او دا مزدوري به تاسو زیات نه زیات یو کال لپاره وکړئ زه یو ملګری پیژنم ما دا بچی هم پیژنم موږ به د سوات نه راتلو هغه به فروټ خرڅول هغه نه به چې کوم دی نو ما فروټ اغوستل
او هغه وی زه انګلیش لینګویج سیکنډ ټایم کې کوم دا فروټ کې زه پیسې ګټم زه انګلیش لینګویج په کومه ما انګلیش لینګویج ولې کې وی زه بیا ځم بهر ته نو انګلیش لینګویج یو کوم په هغه فروټ باندې او بیا ټیکنیکل سکلز د کوم په هغه باندې او نن هغه بهر کې دی او ماشاءالله ډېرې پیسې ګټي نو فروټ خرڅولو والا انګلیش زده که او هنر یې زده که او نن هغه بهر ملک دی دا ټوله قصه د 4-5 کالو ده نو که چېرې مونږ او تاسو لږ محنت وکړو کال نیم د هغې نه چې کومې پیسې جمع شي هغې باندې یو سکل زده کړو او هغه سکل په دغه ماډلو کې په یو ماډل یعنې سروس ماډل په ذریعې سره هغه مارکیټ کو ان شاء الله العظیم یو وخت په داسې راشي چې تاسو به د خپل کاروبار مالک یې او ستاسو د وجې نه به د خلکو ژوند ته ډېرې فایدې رسیږي صحیح ده جی دا کوم ماډل و سویټ اکویټي ماډل ټیک شو اوس اخري خبره ده او اخري خبره ده چې مونږ دا خبره کنکلوډ کوو نو اوس به تاسو راشئ خپل اډیټ به وکړئ خپل احتساب به وکړئ څه به وکړئ خپل احتساب به وکړئ په خپل ځان باندې به سوچ وکړئ سوچ به وکړئ چې ان شاء الله العظیم د نن نه به زه سټارټ کوم د سبا نه کله کله وایي زه به سبا نه سټارټ کوم نه جي زه به د نن نه سټارټ کوم ان شاء الله نن به سټارټ کوئ که نه ګوره کم سړی چې سبا او بیا کوي که نه هغه ګورې کله هم کامیابېدی نشي هغه کله هم خپل مقصد ته رسېدی نشي حمزه بابا وایي تا چې سبا وکړه سبا نه راځي راشي په هر چا خو په ما نه راځي بیا نو په بې څه باور پکار هر ځلې بیا وکړې خو بیا نه راځي نو سبا او بیا به نه کوئ نو چا یې راته انشاءالله نن نه به سټارټ کوي ماشاءالله ماشاءالله اوس څه به سټارټ کوو هغې ته راځو لومبۍ به دا کار سټارټ کړئ چې ځان نه به یو 3 تپوسونه وکړئ نن به ځان نه 3 تپوسونه وکړئ لومبۍ تپوس په دا وکړئ چې یاره کم داسې صلاحیت او هنر ما کې شته دی چې د هغې د وجې نه زه د خلکو مسلې حل کولی شم د هغه صلاحیت او د هنر نوم به ولیکې لومبۍ کار ده خو دا یو خبره به یاد وساتئ کله به خپل صلاحیت او هنر ته په کم نظر نه ګورئ اکثر خلک وایي یره د دې په مارکیټ کې ویلیو نشته دی ای زما خوږو پښتنو تاسو ماته داسې کار وښایئ داسې هنر وښایئ چې د هغې ویلیو نه وي ګوره په دې ګاډي کې قیمتي ګاډي کې یو وړوکي غوندې څیز وي هغې ته وایي نوزل وړوکي دی که غټ دی د دې نوزل ویلیو شته دی که نشته دی چې د دغه ټیر نه دا نوزل اوس دا ګاډي چلیږي نو کو اسې خبره کوم کو یو سړی د نوزل ماهر وي او د نوزل جوړی نو څیز وړوکی دی خو اهمیت شته که نشته دی او ټیر د هغې نه غټ دی د هغې په خپل ځای اهمیت دی ګاډي د هغې نه غټ دی د هغې په خپل ځای اهمیت دی نو کو چا کې وړوکی هنر دی او کو چا کې غټ هنر دی دا هنر په وړوکي او په غټ باندې نه ده تاسو چې هغه هنر کې څومره ماهره یې حق هم را بس تاسو ته ګاک راځي او تاسو به ته پیسې ګټلی او یو بله بهترینه خبره دا ده پخوا خو به دې په کلي کې چې کوم دی اټیک وله وکړله او لس کوره به تاله به ګاک راته اوس خو غونډه دنیا ستا ګاک دی چې ته کم کارم کې که نه د غونډو دنیا نه تاسو پیسې ګټلی شي او تاسو چې څونه دا آنلاین خلک پیسې ګټي دی هم په دې باندې ګټي زما یو شاګرد دی په لاهور کې وي هغه آنلاین قرآن پڑھاوي تاسو راته ووایئ آنلاین قرآن هغه پڑھاوي خدای پاک هغه له دا صلاحیت ورکړی دی په غونډه دنیا کې د هغه 600 سټوډنټان دي پوره پلیټفارم یې جوړ کړی دی د نالج اکیډمي پوره پلیټفارم یې جوړ کړی دی 600 سټوډنټان دي په سوونو هغه سره استادان دي اول کې خو دا لږ خو چونکې هغه کې دا صلاحیت و چې قرآن زه ښودی شم هغه کې دا صلاحیت و چې زه د خلکو نه خدمت اغستی شم هغه کې دا صلاحیت و چې یاره خلک زه آنلاین پیدا کولی شم هغه پلیټفارم جوړ کو قاریان صاحبان راځي او قاریان صاحبانې د خپل کور نه آنلاین قرآن پڑھاوي او هغه تم پیسې راځي په ډالرز کې او خلکو تم تنخواګانې ورکوي هغه رحمان بابا کله ویلي دي وی نه د کوره چېرته وځم نه سفر کوم بې سفره مې غوسیږي لار د عمر نو نن سبا خو داسې دور دی
چې د کوره به چېرته وځې نه او سفر به نه کې او بیا هم په ملکونو کې ګرځې او ځان له به ګاګ پیدا کې او بچو له به سیروړه پیدا کولی شي. نو اوس خو خدای پاک هر چاله موقع ورکړې ده. ګوره پخوا چې به دکان یا داسې شیز جوړېده نو اکثر به یې د لارې سر ته جوړ کړه. خلکو ذهن کې اوس هم هغه چې کوم ځای کور جوړي ضرور سره دکان جوړ کړي. بای د خدای بندګانو دنیا کوم ځای ته اوس خو د کمرې ګوټ کې کېنه او سیزونه خرڅوه دکان دې اړوي او تا نه به سیزونه خرڅېږي او په فرنټ ځای به خلکو دکان جوړ کړي هغه نه به سیزونه خرڅېږي. نو نن سبا ډیجیټل دور دی. نن د دې صلاحیتونو نه پیدا اغستل پکار. لومبې به خپل سکل ځان کې معلوم کړي. دویم چې کوم سکل تاسو کې دی هغه سکل باندې تاسو خلکو ته خودل شروع کې چې زه به دا سکل خلکو ته خایم او په هغې باندې مختلف ویډیوز ګورې دا به زه څنګه خایم. د مثال په توګه باندې پښتون پروډکشن والا کې دا سکل دی چې مونږه ډیجیټلی چې کوم دی ویډیو ریکارډ کولی شو، ایډیټینګ کولی شو، اپلوډینګ کولی شو، سوشل میډیا مینجمنټ کولی شو. دا سکل دی دې د خلکو ته پړاول شروع کړي. نن پښتون پروډکشن کې 15 ملګري دي. ان شاء الله العظیم 15 کاله پس په دې کې په زورګونو خلک وي. په هر کور کې په هر ځای کې به ستاسو د ټیم ممبران وي. ناس بدلته یې ویډیو به ریکارډ شي ورچولی به تاسو هغې ته ولېږئ هلته به ایډیټ شي او تاسو به راشي. تاسو به خپل ملګري کله کله پیژنئ هم نه او هغې به تاسو ته سروسز درکوي او تاسو ته به فایده درکوي او هغې ته به هم فایده کېږي. نو دویم دا خبره چې کوم سکل تاسو کې دی د دې سکل د خلکو ته د ښودلو صلاحیت زده کړئ او هغه په یوټیوب باندې پرتې دي او په ګوګل باندې سرچ کړئ. مختلف پلیټ فارمز دي هغې نه سرچ کړئ. دریم دا دی چې تاسو کوم صلاحیت تاسو کې دی د هغې صلاحیت نه چا ته فایده رسیږي او د چا مسلې حل کیږي د هغه ادارې وګورئ، هغه خلک وګورئ. دریم د هغې لیست جوړ کړئ. ټیک شو جی. نو دا درې سواله به تاسو ځان نه وکړئ او د دې تیاری چې تاسو کله وکړئ که نه نیکسټ سټیپ به بیا تاسو دې نه اخلئ. اوس آخري خبره دا ده باټم لاین چې کوم مونږ وایو هغه دا دی چې په ځای د دې چې مونږ په دې تمه یو چې مونږ له به ډېرې پیسې راځي، لاټري به م راخیږي یا به م بانډ راخیږي یا به چې کوم د پلار نه راته جایداد پاتې کېږي، پیسې به پاتې کېږي، د پلار پنشن به راته راځي، پس د هغې نه به زه کاروبار شروع کوم. نو ګورې ځان له به هسې عمر ضایع کړې، ځان له به هسې عمر ضایع کړې. د چا په تمه کېږئ مه. نن شروع وکړې او شروع د دغې درې سوالونو نه وکړې. هغه درې سوالونو نه پس تاسو له الله رب العزت درې څیزونه درکړي. څو درکړي دي؟ درې څیزونه. لومبی دا وخت یې درکړی دی، د دغه وخت قیمتي کې. دویم الله رب العزت دماغ درکړي دي، د دغه دماغو نه کار واخلئ. او دریم الله رب العزت تاسو کې څه نه څه څیز باره کې یو شوق پیدا کړی دی. د چا ډرایوینګ سره شوق دی، د چا ایډیټینګ سره شوق دی، د چا څه بل څه سره شوق دی. نو دا صلاحیتونه الله پاک هر چاله ورکړي دي کې خان او غریب نشته دی، دی کې جایداد والا او بغیر کور او بغیر جایداد والا نشته دی. وخت هر چا سره شته دی. دماغ ښه دماغ الله پاک مونږ ټولو له راکړي دي. او شوق هر چا کې څه نه څه شوق شته دی، هغه شوق معلوم کې او د هغې نه فایده واخلئ. د ننني چې کوم ټاکس وشو د دې نه مونږ څه سبق واغسته؟ د دې نه مونږ دا سبق واغسته چې په ځای د دې چې مونږ د هغې سرمایې او د پیسې په انتظار کینو کوم چې مونږ سره نشته دی، بهتره خبره دا ده چې کوم څیز مونږ سره شته دی د هغې نه نن کار شروع کړو. نو انشاءالله العظیم کوم څیز چې تاسو نشته دی پیسه هغه به هم دله راشي او د خلکو پیژنګلو به وشي او د خلکو ښېګړه به وشي. او آخري خبره دا ده چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو به ناست او د خلک به چې کوم دی نو ستاسو اداره کې کار کوي، تاسو ته هم فایده کېږي او خلکو ته هم فایده کېږي. اوس کم خلک چې هغه د دې په انتظار دي چې یاره پیسې به راځي او بیا به زه کاروبار شروع کوم، نو زما خپله دا تجربه ده. زما بعضې ملګري تعلقدار او بعضې داسې خلک چې ما نه مشورې اخلي نن هم هغه بېروزګاره ناست دي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هغه وایي چې غټه نوکري وي نو بیا به زما ژوند ښه شي، یا چې کوم دی نو غټ کاروبار وي نو زما ژوند به ښه شي. نو غټې نوکرۍ دپاره یا غټ تعلیم پکار دی یا نور څه پکار دی هغه زه نشم ویلی.
او د غټ کاروبار د پاره غټه سرمایه پکار ده. نو کو چېرې هغې د خپل صلاحیت نه فایده واخلي او وړوکې سټارټ واخلي نو ان شاء الله العظیم له 7 کاله پس به یا به غټه کاروبار به وي او یا به غټه ادارې وي، هغه ته هم فایده وي او نورو خلکو ته هم فایده وي. جزاک الله خیر. یو ځل بیا ستاسو ډېره مننه، ډېر په شوق سره تاسو واورېده.